الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک دی هغه ذات چې وشپه خپل بنده له مسجد حرام نه تر هغه لري یعنی اقصا مسجد پورې بوت کوم چې د هغه چاپیریال مبارکتی کړای دی تر څو چې په هغه باندې خپل ځینې نښانې وګورو. په حقیقت کې همغه دی د هر څه اوریدونکی او لیدونکی. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. موږ دینه مخکې موسی ته کتاب ورکړی او هغه مو د بنی اسرائیل لپاره د هدایت وسیله ګرځولې و. له دې سپارښت سره چې لما څخه پرته بل څوک خپل معتمد منیسي. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. تاسو د هغو خلکو زوجات یاست چې موږ له نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې سپاره کړو او نوح علیه السلام یو شکر کوونکی بنده و. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. او موږ په خپل کتاب کې بنی اسرائیل په دې هم خبر کړی و چې تاسو به په ځمکه کې دوه ځلې ډېر لوی فساد را ولاړ کړی او لویه سرکشي به وښایاست. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. نو کله چې د هغو د لومړۍ سرکشي وخت راغی نو ای بني اسرائیلو موږ ستاسو د مقابلې لپاره خپل داسې بندګان را پاڅول چې ډېر زورور او هغوی ستاسو په هیواد کې په ننوتلو هر لوري ته خواره شول. دا یوه پوره کېدونکې وعده وه. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. لدې وروسته موږ تاسو ته پر هغو د برلاسۍ موقع درکړه او له تاسو سره موږ د مال او اولاد په درکولو مرسته وکړه او ستاسو شمیر موږ له پخوا نه زیات کړ. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ګورئ که تاسو ښه وکړل نو هغه په خپله ستاسو لپاره ښه او که بد مو وکړل نو هغه په خپله ستاسو لپاره بدي ثابته شوه. بیا کله چې د دوهمې وعدې وخت راغی نو موږ نور دښمنان پر تاسو مسلط کړل تر څو چې هغوی ستاسو په څېرو کې د غم او غوسې آثار پیدا کړي او په مسجد یعنی بیت المقدس کې په همغه شان ننوځئ لکه څنګه چې مخکې دښمنان ننوتلي وو او په کوم شي باندې چې د هغو لاس بر شي هغه تباه کړي.